که پانګه مو لږ وي او غواړئ یو بزنس پیل کړئ دا ویډیو د تا لپاره ده. تا به ډېر داسې کسان لیدلي وي چې د یو بزنس د پیل په وخت کې وایي چې زه پیسې نه لرم او یوازینۍ بهانه یې دا وي چې هر کار که وغواړو ترسره کړو پیسو ته اړتیا لرو، غیر له پیسو څخه په بل څه باندې هېڅ هم نه ترسره کیږي. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته په دې هکله خبرې وکړم چې څرنګه کولی شو په لږې پانګې سره یو کاروبار یا بزنس پیل کړو. که څه هم په لږې پانګې سره د یو بزنس پیلول به ډېر ستونزمن وي، اما که چېرته موږ خلاقیت ولرو دا کار شونی دی. په لږې پانګې سره د یو بزنس پیلول د تاسو په جغرافیه پورې هم اړه لري چې تاسو په کوم هیواد کې اوسیږئ. د بېلګې په توګه که چېرته په افغانستان کې اوسیږئ دا کار ډېر په اسانه ترسره کیږي، اما که چېرته په اروپایي هیوادونو کې تاسو اوسیږئ، په امریکا کې اوسیږئ، په لږې پانګې سره د بزنس پیلول ستونزمن دي. راځم لومړني ګام ته. داسې یوه مفکوره وټاکئ چې هغه لږې پانګې ته اړتیا ولري، پیسې محوره مفکوره نه وي. د بېلګې په توګه خدماتي کارونه. که چېرې تاسو خدماتي کارونه شروع کړئ نسبت هغه کارونو ته چې هغه ډېرو پیسو ته اړتیا لري تاسو په لږې پانګې سره دغه کار ترسره کولی شئ. د بېلګې په توګه تاسو مشوره ورکوئ یا هم تاسو د ډیجیټل مارکیټینګ خدمتونه وړاندې کوئ یا د ګرافیک ډیزاینینګ خدمتونه وړاندې کوئ یا په آنلاین بڼه کورسونه جوړوئ او هغه خرڅوئ. دا هغه کارونه دي چې په لږې پانګې سره پیلېږي. که چېرې غواړئ په ډېرو مفکورو باندې پوه شئ چې هغه لږې پیسو ته اړتیا ولري، په یوټیوب کې ما په دغه برخه کې یوه ویډیو ډکه کړې ده، هغه کولی شئ تاسو وګورئ. دویم ګام چې تاسو باید ترسره کړئ هغه دا ده چې د آنلاین بزنس موډل مخ ته یوسئ. په یوازې ده چې تاسو تجهیزات واخلئ، دفتر کرایه کړئ او لوړه کرایه هغوی ته ورکړئ. کوښښ وکړئ چې له خپل کور څخه پیل وکړئ. یعنې تاسو کوښښ وکړئ په لومړي سر کې ډېر لګښتونه په ځان باندې مه ترسره کوئ. کور څخه کار ترسره کړئ، تجهیزات مه اخلئ، په آنلاین بڼه مخ ته لاړ شئ تر څو تاسو خپل لګښتونه کم کړئ. دریم ګام چې تاسو باید ترسره کړئ هغه دا ده چې د وړیا آنلاین سرچینو څخه ګټه واخلئ. مثلا تاسو مشوره وړاندې کوئ یا ښوونیز کورسونه خرڅوئ، په یوازې ده چې تاسو اپلیکیشن ورته جوړ کړئ، لګښت وکړئ، ویب سایټ ورته جوړ کړئ، د ټیلیګرام څخه په لومړي سر کې استفاده وکړئ، له یوټیوب څخه استفاده وکړئ، له فیسبوک څخه استفاده وکړئ. دې ته ورته نور ډېر وړیا اپلیکیشنونه ویب سایټونه دي چې تاسو ته وړیا خدمتونه وړاندې کوي. د هغوی څخه په استفادې تاسو کولی شئ خپل لګښتونه راکم کړئ. بل ګام چې تاسو باید ترسره کړئ هغه دا ده چې له پارتنرانو او شریکانو څخه استفاده وکړئ. مثلا تاسو دفتر ته اړتیا پیدا کړله، تاسو کوښښ وکړئ په یوازې ده چې تاسو خپله دفتر ونیسئ، له یوه شریک دفتر څخه استفاده وکړئ تر څو مو د برق لګښت هم په شریکوي، د انټرنیټ لګښت مو هم په دوه برخو تقسیم شي، په درې برخو، د انټرنیټ مو، دفتر کرایه مو. په دې شکل سره تاسو کولی شئ خپل لګښتونه کم کړئ. بل ګام چې تاسو ترسره کوئ هغه دا ده چې په لومړي سر کې په خپل ځان باندې کوښښ وکړئ چې ډېر کار وکړئ. په یوازې ده چې تاسو بل چاته ډېر معاشونه ورکړئ یا ډېر کسان استخدام کړئ، یا کوښښ وکړئ چې په لومړي سر کې په خپل ځان باندې ډېر کار وکړئ. کله مو چې کار سیستم ته برابر شولو، عوایدو باندې راغلل، بیا کولی شئ چې ډېر کسان وګمارئ او هغوی ته معاشونه ورکړئ. بل ګام چې تاسو باید ترسره کړئ هغه دا ده چې په لومړي سر کې د لویو برانډونو سره رقابت یا سیالي مه ترسره کوئ. کوښښ وکړئ په یوه کوچني بازار په لومړي سر کې تمرکز وکړئ تر څو په هغه برخه کې ځان ته یو نوم پیدا کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.